إن قلبي في وجل يرتجي من غورا وینا نجمتيه قد أفل وجنوني قد عقل إن قلبي في وجل يرتجي منك الأمل نجمتيه قد أفل وجنوني کچیر تا اول زلی کوشش کوي تا ته کامیابی نه ملاویږي نو بار بار کوشش کوا دا مګنه چې ته ناکام شوې بلکې یقین وساته چې کامیابی به ستاسو دوه قدمه مخته للعلي ذي الجلال يا رجا العباد يا ملاذ التائهين مبلغ د بې عزتۍ جواب دومره په عزت سره ورکوه چې هغه کس چې ستا بې عزتي یې کړې ده په خپله شرمنده سي يا رجا العباد يا رجا العباد يا ملاذ التائهين مبلغ المراد کله هم دا نه ده اورېدله سوې چې یو انسان د هغه عاجزي ډوب کړي بلکې انسان همیشه تکبر ډوبوي څومره د صفته سره ډکې دي دغه ښځې زنانې انجونې چې د خوښې جوړه نه وي اختر نه جوړوي لیکن د یو ناخوښه انسان سره د یو ناوړه انسان سره د یو بد اخلاقه انسان سره چوپ چاپ په پټه خوله ټول ژوند تېروي تاه قلبي في الزلل په دوران د خبرو کې چې کومه غټه غلطي موږ کوو هغه دا ده چې موږ د یو چا خبرې د پوهېدلو دپاره نه اورو بلکې د هغه د جواب ورکولو دپاره اورو واعتمد في الضلال منكرا ماذا فعل قل بحق ذا المقام قل بحق ذا المقام ښه دوست همیشه د خپل دوست په غیر موجودګي کې د هغه د عزت حفاظت قلبي کوي عن ضلال فلتقر يا مقال لا 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 يا رجا العباد يا ملاذ یوه ورځ به موږ یو بل په دغه وجه سره ییر کو چې دی وایي هغه مې ولې نه یادوي هغه وایي چې دی مې ولې نه یادوي نو ځله ورک به سو چې یو یې نه یادوي هغه بل یې یاد کړي يا رجا العباد يا أمان الخائفين مبلغ المراد يا نصير المظلومين في رضاد يا قوي دولت او عہدې انسان عارضي طور باندې غټ جوړوي لیکن انسانیت او ښه اخلاق انسان همیشه لوړې درجې باندې ساتي والسلام